په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 8000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې پیل شوې. هغه شمېر بېوزله ښځې او نارینه چې مرستې ترلاسه کوي خوښ دي او وایي په روان ژمي کې به د دوی د کورنیو ستونزې ورسره څه ناڅه کمې شي. زه خپله عاجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، یو وړوکی ماشوم ځای به دی به زور ته لوټ شي، څوک بورینه دی وړی نه شي، وړوکی دی، بس بیا دغه 2 روپۍ 3 روري دغه نه زه نومبیی نه مړی رورم، کونډه یم، غریبه یم. دا زه چې نومبیی نه مړی رورم یو شان خلوصې کې ویل کړم بس که وږي وي که مړه وي. د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اقتصادي ستونزې یې دومره ډېرې دي چې د نورو خلکو خیر او خیراته سترګې غړوي او په هغه ګزاره کوي. دومره نه لري چې خولې ته یې وچوو، ګاټې وټې مو څوک نشته، نو یوه بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت سبق وخوري. ننګور مې کونډه ده، زه خپله کونډه یم، ګاټې وټې مې هېڅوک نشته، ننګور مې ولا پلرګنۍ ته ورسره وي، خار چې خورو کې خورای مې وړکو جلکایو سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش افغان پرمختیایي موسسې په غاړه اخیستی دی. د مسؤولینو په وینا د روان ژمي تر پایه به دې غریبو کورنیو ته 4 ځلې دا مرستې وویشل شي. 8000 کورنیو لپاره په نادر شاکوت، اسماعیل خیل مندوزی، صبری ولسوالیو او په مساخیل تنوی ولسوالیو کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارده ډالرو مالي مرستې غوښتنه وکړي. سرچینه زیاتوي د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 21 میلیونه افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي.